چېرته څوک باچایي هر پښتون چې دا مني هغه د وطن غدار دی هر پښتون چې دا مني چې د کابل ذمهواري به د اسلام آباد هغه غدار دی د وطن زه نوم نه علمه که ضروري شو وابهلم جګړه ساته پټ وښیم جګړه ساته به ووایم د مسلم لیګ ډېر اهم سړی دی ډېر اهم سړی دی ما ته یې د یورپین مخکې وویله ول موږ خدای دې وبخښي صدر ایساک ته ورغلو صدر ایساک پرزیډنټ و صدر و د بجټ اجلاس و ول موږ ورغلو ده وویل چې ته د کابل افغانستان دپاره بجټ کې څو پیسې ایښتې دا خبره رویداد خان کړې ده په ټلویزیون باندې دا خبره رویداد خان په ټلویزیون کړې ول موږ حیران شو چې یاره صدر صاحب افغانستان او بجټ ول د ایساک خان دې خدای دې وبخښي مړ دی غریب په مړو شیطان هم بېزاره دی څه به نه وایو که نه ول ده راته وي ول ده ول د ننه پس به افغانستان د پاکستان پنځمه صوبه بللی شي چې دا اپروچي د اسلام آباد دا فکري دا وطن به ټول ورخلي دا وطن به دومره خطرناکې لمبې به بلې شي چې په دې کې به اسلام آباد هم وسېځي لاهور به هم وسېځي ټول وطن به په دې اخته شي دا جرګه به خامخا په خپل قرارداد کې دا خبره کوي چې افغانستان یو آزاد خودمختار سټیټ دی دا به خامخا کوي او په دې کې به مداخلت هېڅوک نه کوي هر فضل الرحمن صاحب یاره زه یوازې به ګرانه شي خان لالا او اسفندیار خان و جګړه صاحب به بوزم دا زما ذمهواري شوه ته به دا ذمهواري کوې چې د طالبانو نه به د آی اس آی لکۍ پرې کوې ته به دا ذمهواري ته به د آی اس آی لکۍ آی اس آی رهبري منې او د مجددي صاحب رهبري نه منې د ام آی د برګېډیرانو رهبري منې د سیاف صاحب دا نه منې د مجددي دا نه منې د رباني صاحب دا نه منې چې د بل پر کته سکوري د آی اس آی هلته د مداخلت هیڅ پښتون روادار نه دی آی اس آی به مهرباني کوي د پاکستان سیاست خو برباد کړه اوس دې وطن ته جګړې راوړي یوه خبره بله زه کومه وبه که مجبور یم که څه مغالک ته ناست دی خفه به شي دلته یو سړی ناست دی تپوس یې نه وکړي د ده د خاندان یو دوه درې په وارو وارو کم از کم لس کسان خلک مړه کړه په منځنۍ پښتونخوا کې په وزیرستان کې د پښتانه په وطن کې عزیزانو د پښتانه په وطن کې مرګ پر دوې خبرې دي بس یا به خدای نه خواسته چا د چا نازولي وژلي ورور پلار فلانه فلانه دی به مري یا به څوک خدای نه خواسته د چا په کور ننوتلی مرګ یې روا دی د پښتانه په وطن کې د مرګ بل تصور نشته دلته وزیر سړی ناست دی پلار یې ما پېژانده میرزا علي خان زلیخیل زلیخیل هو میرزا علي خان دواړه میرزا علم خان دواړه پښتورګي یې پردي اخیستي وو دا بیا په پاکستان کې کېږي چې خلک پښتورګي خرڅوي دواړه ګردې چې ورته وایي پښتورګي دواړه پښتورګي یې په پیسو لګولي وو دغه بوډا تر دې نه مخکې د ځوان زوی بیا دی بیا ورسره وراره بیا بل وراره بیا تربور کم از کم 14 کسه خلکو مړه کړل قاتل یې نه دی معلوم یو نیم سل کسه پښتانه په دې کې فرید الله سینیټر په دې کې شاه عالم وزیر په دې کې فاروق وزیر په دې کې هغه دغه نوم څه و دا دوتاڼی جی دوتاڼی او مړه یې کړه سرونه یې پرې کړي دا په پښتانه وطن کې نشته دا میلمانه څوک دي امن نشي راتلی اسفندیار صاحب زموږ په منځنۍ پښتونخوا کې امن نشي راتلی چې میلمه د میلمه پر ځای نه وي ناست میلمه راغلی دی ټوپک ورڅخه دی اپریدي حلالۍ شینواري حلالۍ دا میلمه به سړی دا د مالکه سره په اور ومنډي هر څوک چې دا د کوم خوا راغلی سرونه یې پرې کوي سرونه یې پرې کوي پردي خلک راغلي دي میلمه خو زه معافي غواړم یعنې خلک بده خبره ده یاره که اوس د خان لالا په کور بن لادن ننوځي او زما په کور ملا عمر راننوځي یعنی ډېره به ګرانه سي لیکن یوه خبره به زه خامخا ورته کوم چې یاره راخولې خدای دې غر کړه سور وورې خلک در پسې دي لیکن مهرباني کوه ټوپک دې کښېږده او چې دی زما په کور کې ناست د بل په کور ډزې کوي دا زموږ وطن اور اخلي خدای ته وګوره یاره داسې نشي کېدای باجوړ کې جګړه یو خبره بله لنډوم بس ختموم پر کعبه شریفه حمله وشوه ستاسو یاد دي کعبه شریفه خو د ټولو مقدس ځای دی
کعبه شریفه خلکو حج کاوه تیارې رالې بمونه یې خلاص کړه په حرم کې هلته د اسلام د فلسفې تحت سپږه میږی مچر وژل حرام دي لیکن تیارې رالې پاکستاني پوجانو حمله یې وکړه شاید دغه القاعده به یا بل څوک سم یې په دغه کې دونه جوړ کړل بې حسابه پاک البسه د کلي حاجیان هم تللي خبره دا ده څوک لیوني نه دي موږ به جهان ته دا ګارنټي ورکوو موږ معنا ټول پښتون وطن چې وروره زما مدرسه کې به د جنګ تصور نه وي زما مدرسه کې به جنګي خلک نه ننوځي که نه نوتل چې خلک پر کعبه حمله کوي بیا د چارسدې د اسفندیار جومات چندان جومات نه دی خامخا خلک خامخا بیا حمله پر کوي چې پر کعبه شریفه خلک حمله کوي ګولډن ټیمپل د سیکانو ډېر لوی دغه دی د سیکانو نعوذ بالله داسې ده لکه کعبه شریفه په ګولډن ټیمپل کې دغه مورچه ونیوله بنډراوالا حمله وشوه په سلګونو دی غریب مړ شو په سلګونو سیکان مړه شول په سلګونو انډین فوجونه مړه شوه د هغې د رد عمل په توګ باندې بیندراګاندي غریبه مړه شوه او دغه مړ شو راجي مړ شو خبره دا ده چې موږ پښتونخوا وطن دې قرارداد کې په کار ده چې دا خبره موږ واچوو چې د منځنۍ پښتونخوا د دریا خان خبره وکړه دریا خان دا خبره په اشاره وکړه که سبا دا خلک دغه ته راشي خیبر ایجنسي ته نو شینوار یا فریدی چې بې واکه کې اختیار د بل چای بیا خو د خیبر هم غرق که وطن دې هم غرق افغانستان دې هم غرق وروره که څوک منځنۍ پښتونخوا قبایلي علاقه اراموي رحیم الله یوسفزی به خفه شي نه دي خفه کېږي د هغې نه د پاکستاني فوجونه او میلمانه دواړه وځي دواړه دې وځي پاکستاني فوجونه او میلمانه دواړه وزیر مسعود شینوار یا فریدي به سره کښېني چې کومه ګارنټي امریکا او جهان غواړي وربوي خبره دا ده پاکستان به دا خبره اوس کوي ټوني بلیر هسې نه دی راغلی زه نه یم خبر او دا زه واده کوم قسم ګران کار دی ما دې خدای خوار کړي و مولوي فضل الرحمن صاحب ما دې خدای غر کړي ما دې خدای خوار کړي که زه د امریکې دپاره ستا پر سپیم ډز وکړم د امریکې دپاره او که دې د بل په دغه باندې زما وطن خراباوه تا هم ولکه پرېږدم خبره دا ولې کوي تا څه کوي قرآن ته وګوره دا زه په قسم وایم په قرآن درته وایم ستا پر سپي ولکه د امریکې دپاره تا سپی نه امریکن زما پلار دی نه امریکن زما نیکه دی نه د بادشاه خان کورنۍ نه نور پښتانه دا زموږ شریک وطن دی لر و بر افغان علامه اقبال وایي آسیا یک پیکر آب و گل است ملت افغان در آن دل است از کشادی او کشادی اشیا از فسادی او فسادی اشیا وروره د پښتانه د افغان خپل تاریخي رول چې فرهنګي په زور اخیستی و هغه به افغان ته ورکول غواړي بیا دې خلک د مشر د ټولې علاقې دا من ذمواري وایي موږ به رول لرو موږ به د وطن اختیار لرو اسفندیار څه وکړي اسفندیار څه وکړي دلته بله خبره وکړه په اشاره به یې وکړه ما ته چې تلئ ولګوره چې بدې خبرې ونه کړي فضل الرحمن راته ولګوره چې ما دې وکړه ډېر بدې ډزونه دې کړي دي چې څوک چڼی مڼی کېنوي چې در ویرسئ نو په اشاره به یې وکړم اخبارو والا خبر دی داسې یو خبره یې وکړه چې اسفندیار ته یې کوله په موږ ته یې کوله ټولو ته یې کوله چې حجره و جومات داسې یې که چې جومات خو ما سنبال کړی دی او تا جومات پرې ایښی دی تا حجره داسې یې واغسي فضل الرحمن صاحب په اشارو درته وایم حجرې او جوماتونه جومات زموږ د ضمیر مرکز دی حجره زموږ افتخارات دي خو خپل لښکر به د جنرال ضمیر او جنرال افتخار نه راګرځئ نه شوی خو نه شوی خو جومات زموږ د ضمیر اواز دی هکه د شهرسدي جومات وي که د ملکنډ وي که د درګۍ وي که د لوندخوړ وي که د هر ځای زموږ د ضمیر اواز دی حجرې زموږ افتخارات دي خو افتخارات او ضمیرونه ایسای دوه جرنیلانو یو جنرال ضمیر نومېده یو جنرال افتخار د دې نه خلک را وګرځوه یا به کار برابر شي د خپل افتخارات په ټینګ کړو د خپل د دې جنرال ضمیر او د جنرال افتخار نه خلک را وګرځوه خیرت به شي بلکل کې وګټه الکشن وروره بس ما دا خبرې وې ډېرې نورې نه کوم خلک غوسې کوي بس خدای دې خیر پیښ کړي
همت